سلامونه ستړي مسئ ستاسو پام راوړم د دې مهال خبرونو ته په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د حکومت په اراده نیوکه په ټاکنو د څار بنسټونو وړاندوینې ښیي چې راتلونکې ټاکنې په ټاکلې نیټه نه کیږي. در هیچ ماده قانونی مسئله مطرح نشده. اعضای کمیته گزارش یک اعضای موقت است. له سیاسیونو د اجرایي رئیس غوښتنه داسې سیاست وکړئ لکه چې ما په تیر حکومت پر وړاندې کاوه. اگر 2 روز گذشت و در حکومت نبودیم باز بگیم زود موقت شود اگر نشد چپه شود. د محقق په څرګندونو د غبرګونونو دوام یا د هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي او یا د څارنوالۍ ته معرفي سي. هر گونه اظهاراتی که منافع مردم افغانستان از زیر سوال میبره این خودش جفا در حق مردم افغانستان است. او د پوهنې ریاست یې هرکلی کړی. هرات کې له ځینو ښوونځیو طالبان څارنه کوي چې ښوونکي ټنبلي ونه کړي. دا هم پوره خبرونه. په ټاکنو د څار بنسټ ټینګار کوي چې د ټاکنو کمیسیون لپاره دې د رئیس پر ځای بل کس د غوره لیست څخه وټاکل سي. ولسمشر په دې تړاو حکم کړی چې د غوراوي کمیټه بیا کار پیل کړي چې یو کس ترې وټاکي. خو د ولسمشر دا حکم د ټاکنو د څار بنسټونه د قانون خلاف یادوي. په ټاکنو د څار بنسټونه باور لري چې له تخنیکي پلوه داسې ښکاري چې ټاکنې په وخت ونیسي. خو اجرایي رئیس عبدالله د وزیرانو په شورا کې ډاډ ښودلی چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره سي. د ټاکنو کمیسیون د رئیس د لرې کېدو سره سم ولسمشر حکم وکړ چې د غوراوي کمیټه دې بیا کار پیل کړي چې د نجیب الله احمدزي پر ځای بل کس کمیسیون ته وټاکي. خو په ټاکنو د څار بنسټونه د ولسمشر دا حکم د قانون خلاف یادوي او ټینګار کوي چې په پخواني لیست کې د یو کس کمیسیون ته معرفي شي. کمیته گزینش افراد جدیدش پس بیاد و یک نفر انتخاب کنه. این کاملا خلاف قانون است. در هیچ ماده قانونی مسئله مطرح نشده. اعضای کمیته گزینش یک اعضای موقت است. حکومت په ټاکنو کمیسیون کې د خپلې خوښې کس په ګمارنه هم تورن شوی او ټیفا موندنې ښیي چې له تخنیکي پلوه هیڅ امکان نه لري چې ټاکنې په ټاکلي وخت ترسره شي. دوره کاری اعضای رهبری کمیسیون در پست‌های معاونت، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم رو به اتمام است. خو حکومت ډاډه دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته قوي اراده شته او په خپل وخت به وشي. انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی و هم انتخابات ریاست جمهوری به موقع البته با شفافیت و با سطح بالایی از عادلانه بودن و شفاف بودن برگزار شود. ولسی جرګه کې هم د راتلونکو ټاکنو په تړاو اندېښنې او په حکومت نیوکې شته. نگرانی هایی که در پیوند به انتخابات موجود هست برای رفع این نگرانی ها باید کمیشنرهای درست انتخاب شود. رئیس غیر قانوني لري کوي دوی اوس غواړي چې بیا د ګزینش ته د باندې سیم څوک ورولي پر جعلي هغه کارټونه چې د سابقه کارټو باندې پر هغه څوک انتخابات د ورسره بني. په ټاکنو د څار بنسټونه وایي تر اوسه د ټاکنو ترسره کېدو لپاره لومړني کارونه هم نه دي شوي چې وښایي ټاکنې به په ټاکلې نیټه یعنې د راتلونکي کال د چنګاښ په 14مه وشي. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال په تړاو غبرګونونه زیات سوي او ځینې غوښتنې دا دي چې باید هیواد ته د ستنېدو اجازه ورنه کړل سي. محمد محقق ایران ته په یو سفر کې له هغو ډلو مننه کړې چې افغانان سوریې او عراق ته د جګړو لپاره لیږي. اجرایي رئیس عبدالله دا د محقق شخصي دریځ بللی او ډاډ یې څرګند کړی چې دوی هیڅکله له دې ډول څرګندونو سره موافق نه دي. پر ایران تور و چې د عراق او سوریې په جګړه کې له افغانانو کار اخلي. په دې تړاو بېلابېل لیدلوري وو خو تازه د اجرایي ریاست دویم مرستیال ایران کې تایید کړي او مننه یې کړې چې افغانان د سوریې او عراق جګړو لپاره ځي او دا یو ښه ګام بللی. د ولسي جرګې رئیس او ځینې غړي د محقق دا څرګندونې ملي خیانت یادوي چې پایلې به یې خپله د شویګانو لپاره ښې نه وي.
زه په هزاره ورونو غږ کوم نن چې دوی وژل کیږي د دوی په تکیه خانو باندې حملې کیږي لاره کې دوی اختطاف کیږي دا د دغسې غلطو سیاستمدارانو او د دغسې جاسوسانو د غلط سیاست یوه نتیجه ده چې دوی نن ګالي. این خودش در واقعیت امر هر گونه اظهاراتی که منافع مردم افغانستان زیر سوال میبره این خودش جفا در حق مردم افغانستان است. اجرایی رئیس چې د وزیرانو شورا غونډه کې خبرې کولې په ایران کې د محقق څرګندونې د هغه شخصي نظر وباله او په ډاګه یې کړه چې اجرایي ریاست له دې ډول څرګندونو سره مخالف دی. حکومت وحدت ملی طرفدار این نبوده و نیست که افغانها در هیچ نقطه‌ای در جنگ درگیر باشند. به نسبت جنگ و مصیبت‌های جنگ افغانها سالهای سال رنج دیدن. کشور ما نزدیک به چند پارچه شدن رسیده در مواقع در گذشته متاسفانه. محمد محقق د تروریستي ډلو په خلاف د افغانستان او ایران د همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی او د ځینو نورو هیوادونو د غړو سربیره یې له هغو افغانانو مننه کړې او ستایلي دي چې د عراق او سوریې په جګړو کې یې ونډه اخیستې ده. دا خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هم له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. اخواته د سعودي په ګډون عربي هیوادونه به په ګډه له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. د عربي ټولنې د ټولو غړو هیوادونو استازي په پلازمین ریاض کې سره ټول شوي چې په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ په تړاو خبرې وکړي. په دغه غونډه کې د 40 اسلامي هیوادونو د دفاع وزیرانو برخه اخیستې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه او د خلیج هیوادونو په ګډه د داعش او نورو ترهګریزو ډلو پر وړاندې مبارزه پیل کړې. دغه خبرې د عربي ټولنې په کنفرانس کې شوي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی دی. په ریاض کې د 40 هیوادونو دفاع وزیران او امنیتي چارواکي راټول شوي او وایي په ګډه به ترهګرۍ پر وړاندې جګړه وکړي. ما تر دې وړاندې هم څو ځلې ویلي او په څرګنده یې وایم دا ائتلاف د ترهګرۍ پر وړاندې دی. دا د کوم هیواد مذهب او دین پر ضد نه دی. دغې ټولنې هوکړه کړې چې د ائتلافي ځواکونو یو ځانګړی پوځ جوړ کړي چې یوازې ترهګرۍ پر وړاندې جګړه وکړي او مرکز به یې د سعودي پلازمینه ریاض کې وي. تأمين مقر لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض. ټولې منظمې هڅې دوام لري چې د ترهګریزو ډلو پر وړاندې اقدام وکړو او دا اقدام به په انفرادي توګه نه وي بلکې یو منظمه ډله به دا هر څه پر مخ وړي. من ممارسة المهمات المنوطة به. په منځني ختیځ کې داعش ترڅنګ نورو ترهګریزو ډلو د فعالیتونو ډار هم موجود دی. خلیج هیوادونه وایي دغه فعالیتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او باید ژر تر ژره یې مخه ونیول شي او پرې نه ښودل شي چې د دې زیات پراخه شي. خو ویل کېږي چې عراق او سوریه چې له کلونو راهیسې د داعش پر وړاندې جګړه کوي په دې ائتلاف کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. که څه هم د کونړ په مرورې ولسوالۍ باندې تېره شپه هم راکټي بریدونه سوي خو ملي دفاع وزارت وایي پر کونړ راکټي بریدونه درېدلي دي. ملي دفاع وزارت د راکټي بریدونو د څرنګوالي په تړاو د جنرالانو یو پلاوی اسلام آباد ته لیږي چې هلته له مسؤلو کسانو سره خبرې وکړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې پاکستان یو ځل بیا پر کونړ توغندیز بریدونه پیل کړي چې زیات شمېر خلک یې بې ځای کېدو ته اړ کړي. اوس دفاع وزارت وایي چې له تیرې ورځې راهیسې په افغان خاوره توغندیز بریدونه درېدلي خو د کونړ پولیس وایي تیره شپه هم په مرورې ولسوالۍ د پاکستان راکټونه راغلي. ملي دفاع وزارت اوس د دې بریدونو د څرنګوالي لپاره یو پلاوی اسلام آباد ته لیږي. دا 2 ورځې مخکې په انداختونو کې کمی راغلې ده حتی پرون هېڅ انداخت نه دی شوی. نو معنا دا ده چې زموږ ټولې هلې ځلې په دې باندې راڅرخېږي تر څو موږ وکولی شو چې دغه انداختونه د پاکستاني له لورې بند شي او هغوی هېڅ حق نه لري چې په کونړ ولایت باندې یا په ننګرهار باندې انداختونه وکړي. ملي دفاع وزارت وسلوالې ډلې ملامتوي چې په قصدي ډول د جګړې په کرخه کې ملکي وګړي د سپر په توګه کاروي. دشمنای مردم افغانستان همیشه کوشش میکنن که میانگذاری کنن تا تلفات ملکی به وجود بیاین یا انتحار کنن تا تلفات ملکی به وجود بیاین یا در میدان جنگ در مابین مردم ملکی در مابین اهالی در مابین خانه های مردم اونا جای میگیرن و قصدی میخواین که تلفات ملکی به وجود بیاین. دفاع وزارت ادعا کوي چې د مخالفو جنګیالیو ستراتیژیک پلانونه یې ناکام کړي او په ژمي کې به د وسلوالو پر وړاندې عملیات نور هم سخت کړي.
ولسي جرګې د دولتي چارواکو د شتمنیو د ثبت په تړاو د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت تایید کړ. که څه هم د دغه فرمان په تړاو ضد او نقیض نظرونه شته، خو بیا هم ولسي جرګې یاد فرمان په غوڅ اکثریت تایید کړ. د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې له چارواکو دې د شتمنیو په تړاو پوښتنې وسي چې څنګه او له کوم درکه یې پیسې پیدا کړې دي. د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو په تړاو ډیرو سره پوښتنې دي چې باید وپوښتل شي او د پیسو پیدا کولو مدرکونه یې معلوم شي. ولسمشر اوس د چارواکو د شتمنیو د ثبت په تړاو فرمان صادر کړ چې ولسي جرګې د رایو په اکثریت تایید کړ. د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې باید د ملي شورا غړي هم خپلې شتمنۍ ثبت کړي او د عوایدو درکونه ملت ته په ډاګه کړي. ماده 22 قانون اساسی امتیاز و تبعیض رد میکند. ما چگونه بین وزرا و وکلا تبعیض قائل شویم؟ وزرا داشته باشیم، ما نداشته باشیم. نباید نماینده های فرموده خواهر ما کسایی که در لیلیه خواه میکرد در تاکسی می آمد امروز صاحب بلند منزل و میلیون ها دلار است و از این مسئله فرار کنه. باید ثبت شود و باید این قانون تایید شود. که څه هم له دغه فرمان سره د ولسي جرګې ځینې کمیسیونونه مخالف وو، خو بیا هم د جرګې زیاتو غړو دغه فرمان تایید کړ. فرمان تقنینی شماره 154 تاریخ 14/6/1396 مقام عالی ریاست جمهوری قانون ثبت و اشاعه دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی در طی 3 فصل و 16 ماده برای گذاشته می شود. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. 1 2 3 7 کارت سرخ جناب رئیس و 1 2 3 به استثنای 7 کارت به اکثریت تصویب شد. د جرګې ځینو غړو د دوشنبې ورځې غونډه کې د خوږیاڼو د جګړې په تړاو اندېښنه وښوده او پر حکومت یې غږ وکړ چې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره کارنده ګامونه واخلي. په خوږیاڼو کې د جګړې د تاثیراتو له کبله ډېر خلک زموږ په دشتو او بیابانونو کې د یو جوړه کالوی سره راغلي دي او خپل سیمه او منطقې پریښې په ډېر بد حالت کې پراته دي. زما د حکومت نه غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دوی ته باید رسیدګي وشي او د دوی هغه د حال پوښتنه وشي، که نه ډېره غټه فاجعه به پیدا. داعش در خوږیانی ولسوالی خوږیانی ولایت ننگرهار و جدا مردم پریشان ساخته و خسارات هنگفته بالای مردم تحمیل کرده. رئیس جمهور تقاضا میکنیم که در رابطه با نابودی داعش در سطح کشور و خاصتا در شمال افغانستان اقدام جدی کند. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د وسلوالو ډلو، طالبانو او داعش ترمنځ نښتې روانې دي چې زیات شمېر کورنۍ یې له مینو بېځایه کړي او مرستو ته اړتیا لري. اجرایي رئیس ویلي لویه جرګه او موقت حکومت د وضعیت له بدلون سره هیڅ مرسته نشي کولی. عبدالله وایي د لویې جرګې او موقت حکومت غوښتونکي دي حوصله وکړي او سیاسیون دي له خپلو څرګندونو سره پام وکړي. د لویې جرګې په تړاو د اجرایي رئیس غبرګون. د حکومت اجرایي رئیس دلته د وزیرانو شورا په ناسته کې ویل چې لویه جرګه او موقت حکومت جوړېدل به د هیواد له روان وضعیت سره مرسته ونه کړي چې اوس سیاسیون پرې ټینګار لري. رایحل های جانبی که گاهی مطرح میشه مثل حکومت موقت، مثل لویه جرگه عنعنوی، من فکر نمی کنم که اینا بتانه مشکل ما را حل بکنه. دلته اجرایي رئیس له سیاستوالو وغوښتل چې حوصله وکړي او له ملي مسایلو سره سیاسي چلند ونه کړي. اگر 2 روز گذشت و در حکومت نبودیم باز بگیم زود موقت شوه، اگر نشد چپه شوه، اگر باز اون نمیشه لویه جرگه شوه، خب به هر طریقی که میشه یک راه پیدا شوه که باز ما مطرح شیم. من فکر میکنم که مبارزه بر حق مردم افغانستان و برای مبارزه سیاسی حق هر فرد و هر شهروندی کشور است. عبدالله سیاستوالو ته تر غوږه کړه کله چې دی په نظام کې نو هیڅکله د نظام د چپه کېدو هڅه نه ده کړې. ننګرهار ولایت د هیواد په کچه د سوداګرۍ او پانګوال لپاره خطرناک ولایت یاد سو. د سوداګرۍ خونه وایي ننګرهار ولایت کې ځایي چارواکي د سوداګرو او پانګوالو امنیت ساتنه کې پاته راغلي دي. هلته خپلسري وسلوال تر ټولو لوی ګواښ دی، خو ځایي ادارې ډاډ ورکړي چې سوداګرو ته به ډاډمن امنیت برابر کړي.
دا پانګوال په جلال آباد ښار کې د سوداګرۍ خونې د نوي اداري پلاوي ټاکنو په پار راټول شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي په وروستیو کې د ټول هیواد په کچه پانګوالو ته ګواښونه ډېر شوي چې ننګرهار په سر کې ځای لري. د امنیت د لحاظ نه موږ په ټول افغانستان کې خطرناک ترین ولایت چې دی اوس ننګرهار دی. دلته ډیره خودسري روانه ده، دلته ډیر داسې بې مسؤلیته خلکو سره سلاګانې په لاس کې دي چې هغه یو ډیر لوی جدي تهدید دی د افغانستان د سوداګرو لپاره، د افغانستان د سرمایه‌دارانو لپاره، بالخصوص د ننګرهار د لوی مشرقي د سرمایه‌دار او د متشبثینو لپاره. پانګوالو د رایو په غوڅ اکثریت ګلمراد رب د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د اداري پلاوي مشر وټاکه. دی مني چې تر پخوا د پانګوالو ستونزې زیاتې شوي دي. د تورخم نه نیولې تر کابله پورې چې څومره اخاذیګانې دي د ده په باره کې ورسره به خبرې کوم. خو خصوصا د تجارانو دپاره زیات مشکل ده، ګواښونه دي، تلیفونونه دي چې موږ ته پیسې راولېږه. پانګوال دلته زورواکي د وسلوالو ډلو ګواښونه، باجګرۍ او ناامني د پانګونې پر وړاندې لوی خنډونه بولي او په حل کې مسؤلین ناکام یادوي. خو ولایتي اداره وایي د پانګوالو امنیت ته یې ځانګړې پاملرنه کړې او په وخت د ستونزو د حل په برخه کې اقدامات شوي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو ټلویزیون، ننګرهار. د پکتیکا په مرکز شرنه کې سلګونو لاریونوالو د پولیسو ترمنځ د تیرې ورځې نښتې په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریونوال له ارګه وغوښتل چې د جنګ ښکېلې غاړې علني مجازات کړي. د پکتیکا د پولیسو ځانګړې قطعه وایي د ریزرف کنډک او د لومړي امنیتي حوزې قومندان یې تر نیول کېدو وروسته د ملي امنیت ریاست ته د څېړنو لپاره سپارلي دي. سلګونو لاریونوالو د پکتیکا په مرکز شرنه کې د پولیسو د تیرې ورځې خپل منځي نښتې په غبرګون کې پراخ لاریون وکړ. لاریونوالو له ارګه وغوښتل چې د لومړۍ امنیتي حوزې او د ریزرف کنډک قومندانان دې علني مجازات شي. دا به علني محکمه یې په کادر ته چې باغ دي غریبو به بزدانو او چوپانې به یې اګوستې وې او دلته به یې د هغوی محکمې کولې. دا خلک به ټول یې ولاړ او د دې محکمه په کېږدي. بهترین انداختونه کوي، ولس په نظر کې نه نیسي او د بازار نظم په نظر کې نه نیسي، د خلکو وینې اوښتې درد او غم په نظر کې نه نیسي. بلخوا د پکتیکا د پولیسو د ځانګړي قطعې قومندان وایي یا قومندانان یې تر نیول کېدو وروسته د ملي امنیت ریاست ته سپارلي تر څو مرکز ته انتقال او عدالت پرې پلی شي. موږ اساني ته ورغلو، نو دوی د پیکا د کلنشکوف د راکټ نه استفاده اخیسته. نو دواړه جانب موږ خالي سلام کړه او دواړه جانب مشران یا قومندانان د قومندان د کنډک او قومندان د حافظې موږ ونیول. د خپل د عمومي رئیس روشاندل په هدایت باندې هغه ریاست د امنیت ملي ته وسپارل. تېره ورځ په مرکز شرنه کې د پولیسو په خپل منځي نښته کې یو ملکي وګړی او 2 نظامیان ووژل شول او د 7 ملکیانو په ګډون 20 نور ټپیان شول. محمد الله همتیار، شمشاد راډیو ټلویزیون، پکتیکا. دا هم څو لاند خبرونه. بلجیم کې میشتو افغانانو د پاکستان پر ضد لاریون کړی دی. هلته د افغانانو جرګې په کونړ ولایت د پاکستاني پوځیانو بریدونه غندلي او دغه کړنه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بللې ده. د افغانانو جرګې له اروپایي ټولنې او پارلمان غوښتي څو د پاکستان هغه افسران او جنرالان چې د هیواد په جګړو کې لاس لري د جنگي مجرمینو په تور د محاکمه کړي. دوی همداراز په نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. بلجیم کې میشتو افغانانو له نړیوالو غوښتي څو پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي. د کابل ولایت مقام لپاره د نوې ودانۍ کارونه پیل شول او له بشپړېدو وروسته به ولایتي اداره د سبز ولسوالۍ ترخیل تنګي ته انتقال شي. د کابل ولایت اوسنۍ ودانۍ د ښار په زړه کې له امنیه قومندانۍ سره یو ځای ده. د دې لپاره چې له ګڼې ګوڼې ډکې سیمې څخه ووځي دا پرېکړه شوې ده. اوسنۍ ودانۍ ځکه معیاري نه بلل کېږي چې د زیاتو مراجعینو د ورتلو امکانات نه لري او نوې ودانۍ به داسې جوړه شي چې زیاتو مراجعینو ته ورتګ ظرفیت ولري. خوست کې له 50 هغو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه چې د کورنۍ غړي په وسلوالو بریدونو او بمي چاودنو کې شهیدان شوي یا ټپیان دي. هلته مسؤلین وایي د هر شهید کورنۍ ته 100,000 او د ټپي کورنیو ته 50,000 افغانۍ ورکړل کېږي. په همدې حال کې راغونډ شوې د شهیدانو کورنۍ په یو شمېر حکومتي ادارو نیوکه کوي چې د خپلو اسنادو جوړېدو لپاره یې کارونه ځنډېږي چې باید دغه ستونزه حل شي.
د خوست مرستیال والي شیرباد شاه ارګونی هم د شهیدانو د کورنیو نیوکه پر ځای ګڼي خو د حل ژمنی کوي. دغه مرستې له 92 کوټ څخه وې چې په 13 شهیدانو او 22 ټپیانو وویشتل شوې. د سولې عالي شورا د وسلوالو په کورنیو غږ وکړ چې خپل بچیان د مخالفینو په لیکو کې له جګړو راوګرځوي. پکتیا کې د سولې شورا مسؤلینو اندېښنه وښوده چې یو شمېر میندې خپلو اولادونو ته د غچ اخیستو سپارښتنه کوي چې پایلې خطرناکې دي چې باید د جګړې پر ځای سولې ته وهڅوي. بلخوا پکتیاوالې میرمنې وایي چمتو دي چې د جګړو لومړیو کرښو ته په دې موخه لاړ شي چې مخالفینو ته د سولې پلو وغوړوي. دوی ټینګار کړی چې میرمنې کولی شي د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. او د کندهار کروندګر او باغ لرونکي وایي که د دهلې د اوبو بند ورته جوړ نشي محصولات به یې لږ وي. د دهلې د اوبو بند د جوړېدو پر چارو شاوخوا 300 میلیونه ډالر مصرف کیږي چې 100 میلیونه ډالر یې پرې مصرف شوي او نورې پیسې افغان حکومت او متحدو ایالاتو نه دي ورکړي. د بند د جوړېدو په دې چاره کې د دیوالونو لوړېدل، بند له رسوباتو پاکول، پارکونه ورته جوړ او ځینې نور پرمختیایي کارونه پکې شامل وو. هرات کې له ځینو ښوونځیو طالبان نظارت کوي چې د زده کړو بهیر ښه پر مخ ولاړ سي. د هرات د پوهنې ریاست په ځینو ښوونځیو د طالبانو څارنه اغیزمنه ګڼي چې اړوند ښوونکي او مسؤلین په دنده کې ناغېړي ونه کړي. د هرات د پوهنې ریاست د معلوماتو په اساس اوس دې ولایت کې 200 زره په شرایطو برابر ماشومان زده کړه نه کوي. طالبان د حکومت پر نظارت بې باوره دي او له همدې امله یې د هرات په کوشک کونې ولسوالۍ کې له ښوونځیو څارنه کوي. د پوهنې ریاست مسئولین هم هرکلی کوي. کمبود صنوف درسی و تعمیر همچنان چالش بسیار بزرگی است، یعنی با همه تلاشی که صورت میگیره و کاری که مردم، همکاری که مردم دارن، باز هم به دلیل تراکم جمعیت و افزایش بسیار زیاد از او متاسفانه حدود نیمی، قریب به نیمی از مکاتب ما هنوز تعمیر نداره و په دې ولایت کې 200 زره هغه کسان له زده کړو بې برخې دي چې عمر یې د ښوونځي تګ ته برابر دی. د پوهنې رئیس وایي د هرات تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري. حتی یک تعداد طالبان نظارت خوبی بوده، یعنی ما اطلاعات حداقل جانبی که داریم است که مثلا در ولسوالی کوشک کهنه ما مناطقی که مناطق ناامنه، حداقل اطلاعاتی که از طریق مردم دریافت میکنیم است که حتی طالبان در اون قسمت روند مکاتب روی که حضور معلمین باشه نظارت میکنن. پوهنې رئیس وایي دغه شمېر کسان د فقر، ناامنیو، اقتصادي ستونزو او کلتوري محدودیتونو له امله ښوونځیو ته نه ځي. د هرات، شنډن، ګلران، ادرسکن، اوبې او کوشک کونه هغه ولسوالۍ دي چې په یو شمېر سیمو کې طالبان پراخ حضور لري. شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو تلویزیون، هرات. په افغانستان کې د سینماګرانو نشتون د افغان فلمونو صنعت له ناورین سره مخ کړی دي. دغه څرګندونې د افغان سینماګرانو د ټولنې مسؤلینو مزار شریف کې د سینماګرانو د ولایتي کمیټې په پرانیسته کې وکړې. فلم جوړونکي له حکومت او خلکو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. دلته فلم جوړونکي، هنرمندان او د هنر مینوال په مزار شریف کې د افغان سینماګرانو د ولایتي کمیټې د پرانیستې په موخه راټول شوي. د افغان سینماګرانو ټولنه وایي چې په وروستیو کلونو کې افغان فلمونو د کیفیت او کمیت له اړخه مثبت بدلون کړی، خو زیاتوي چې لا هم په هیواد کې د سینماګانو نشتوالی د افغان فیلمونو صنعت له ناورین سره مخ کړی دی. عدم توجه دولت افغانستان است. بنابراین به این دلیل که ما یک سینمایی که در شهر ولایت بلخ داشتیم امروز ببینید پارکینگ موتر جور شده، اما تو در بغلان، اما تو در کابل سینما تخریب شدن، بر نهادهای مختلف داده شدن. د فلم لوبغاړي هم وایي چې امکانات نه لري او زیاتوي که مرسته ورسره وشي نو له ګاونډیو هیوادونو سره د سیالۍ وړتیا لري. البته کارها کم است، بودجه نداریم، حمایت مردم کم است، علاقمندی نسبت به کشورهای دیگه که میبینیم چقدر هنر دوست دارن، هنرپیششان دوست دارن، نسبت به او در افغانستان کم است، ولی بازم امیدواری خدا شاهد است که وقتی یک کارگردان بسیار مشهوری بالیوود آمدن نگاه کردن فیلمو که وقتی تماشا کردن گفتن شما با این امکاناتی که یک فیلم ساختین افسوس میکشیدن که شما باید این تو حمایت قوی شوین که باید فیلم‌های شما در جشنواره‌های بزرگ دنیا باید اشتراک کنه. دغه هنرمندان له خصوصي تلویزیونونو او رادیوګانو هم غواړي چې د دوی د تولید شویو فلمونو او ډرامو په خپرولو سره د افغان فلم او هنر د صنعت په وده کې مرسته وکړي. جاوید واک، شمشاد راډیو تلویزیون، مزار شریف. بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته.
په پاکستان کې د حکومت ضد لاریونونه ودرېدل. دغه لاریونونه چې مشري تحریک اللبیک ګوند مشر خادم حسین رضوي کوله د زاهد حامد له استعفا وروسته ودرېدل. لاریون کوونکو له تېرې یوې اونۍ راهیسې اسلام آباد او د یو شمېر نورو لویو ښارونو لارې تړلې وې او د قانون وزیر زاهد حامد د ګوښه کېدو غوښتنه یې کوله. حکومت د دغه لاریونونو د مخنیوي لپاره له تاوتریخوالي هم کار واخیست چې په ترڅ کې 6 کسان وژل شول او له 200 زیات ټپیان دي. د تحریک اللبیک رسول الله ګوند له حکومت سره له مذاکراتو وروسته دغه غوښتنه ومنله او لاریونونه یې ودرول. ایران او ترکیه له قطر سره تازه سوداګریزو اړیکو تړون لاسلیک کړ. پر قطر تورونه دي چې له ترهګرو ملاتړ کوي او له ایران سره ښې اړیکې لري. رجب طیب اردوغان دغه هیواد سره د پوځي ملاتړ اعلان هم وکړ او زیاته کړه چې پرې بنګدي چې د هر څه په یو کړکېچ بدل شي. د درېواړو لورو ترمنځ به د خوراکي توکو په ګډون بېلابېل درې اړخیز سوداګریز تړونونه لاسلیک شي. د سعودي په ګډون یو شمېر عربي هیوادونو وروسته له هغې له قطر سره ټولې ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې چې هغه یې له ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. د دواړو هیوادونو مشران وایي په منځني ختیځ کې دایمي سولې او امن لپاره دغه هلې ځلې پیل کړي دي. د روسیې جګپوړی پلاوی پلازمینې سویل ته ولاړ چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په تړاو خبرې وکړي. د دغه پلاوي مشري د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کوي. روسي چارواکي وایي موخه یې دا ده چې په کوریا ټاپووزمه کې د روان کړکېچ کچه راټیټه کړي. د خبرې وروسته له هغې کېږي چې څو ورځې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف ویل امریکا په لوی لاس شمالي کوریا اټومي جګړې ته اړ باسي. شمالي کوریا په تېرو 2 میاشتو کې هیڅ ډول اټومي ازمېښتونه نه دي کړي، خو امریکا په جاپان کې پوځي تمرینونو ته دوام ورکړی دی. اخوا سویلي کوریا یو ځل بیا شمالي کوریا ته ګواښ کړی چې له غوسه پارونکو حرکاتو لاس واخلي. دا هم د دې مهال د لوبو نړۍ. افغان کرکټ مالولو لوبغاړو د کرکټ بورډ د ناسم چلند له امله له دغې ادارې سره پریکون وکړ. نږدې 10 لوبغاړو نن په یوه خبري ناسته کې د کرکټ بورډ اداره د دوی سره په ناسم چلند تورنه او له بورډ سره یې پریکون وکړ. دوی نن ورځ پورې یو پلانینګ موږ ته نه ده جوړ کړی، نه یې موږ ته بودیجه برابره کړې. نن د 8 کال د کرکټ بورډ یو غړي ما دپاره کوم سپانسر نه ده پیدا کړی دی، ما د ټیم دپاره یې نه ده پیدا کړی. دا خو یو بختور سړی و. خو افغان کرکټ بورډ وایي دا هغه کسان دي چې د معلولیت 9 سلنه نه پوره کوي، نو ځکه له لوبډلې لرې شوي. په کورني کرکټ کې موږ ته دوی ته ډېر زیات پام کړی ده او دوی ته ډېر زیات مسابقات په نظر کې نیولي دي، لکه څنګه چې موږ د نورو ټیمونو ته پاملرنه لرو په داخلي کرکټ کې، هغومره دوی ته پام کړی. دا هغه کسان دي چې فیصدي 9 نشي پوره کولی، دیو بیکاټ اعلان کړو. وړاندې کرکټ بورډ ځینو کارکوونکو هم پریکون کړی چې کرکټ بورډ هغوی هم په ناحقه ګڼلی و. انګریز موټر سایکل ځغلونکي د سږ کال نړیواله جایزه وګټله. د موټر سایکل ځغلونې نړیوالې ادارې غړو د استرالیا په کوربتوب عمومي ناسته کې جنتن ریا د سږ کال د موټر سایکل ځغلونو غوره لوبغاړی اعلان کړ. دغه 30 کلن لوبغاړي په 2012 زیږدیز کال کې نړیواله اتلولي هم ګټلې وه. ننګرهار کې د انساني قاچاق د مخنیوي په موخه د 8 لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټورنمنټ پیل شو. ختیځ کې د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د کرکټ دا سیالۍ په ټینس بال کېږي او 4 ورځې به دوام وکړي. مسؤلین وایي د ټورنمنټ کې د مرکز جلال آباد او ولسوالیو لوبډلو برخه اخیستې او موخه یې دا ده چې د انساني قاچاق د مخنیوي په تړاو عامه پوهاوی ورکړل شي. د هند کرکټ ملي لوبډلې په دویمه ټیسټ لوبه کې سریلانکا ته په 209 منډو ماته ورکړه. سریلانکا توپوهونکو ونه شو کړی چې د هند د یوې پاړۍ 610 منډې پوره کړي. سریلانکا په لومړۍ پاړۍ کې 215 او دویم هغه کې 116 منډې وکړې. هندي لوبډل مشر ویرات کوهلي د 214 منډو په کولو د لوبې غوره لوبغاړي جایزه وګټله. له خپلو ټولو همکارانو څخه په مننې سره دا تر دې مهاله زموږ خبرونه ستاسو له ملتیا مننه. تر بیا در لا پامه.